اکثر په دې بازارونو کې ماته چا د غرولې په دې بازارونو کې داسې خلک ګرځي اکثر د سوال په باندې ګرځي څوک سوال کوي په دې محلو کې ګرځي نو چونکه دا واړه طالب علمان دي نو دی احتیاط کوي چې کله بهر اوزي نو دا اکثر دا خلک چې دا د دې لپاره ګرځي چې دا ماشومان اکثر او تختی او خاص کر په دې ستمبر میاشت کې په دې کې په دې مردان او په دې علاقو کې د ماشومانو دا تختول شي دا ډیر زیات شي نو دا ماشومان چې کوم دي د کورونو نم کوزي دا غیم احتیاط کوي چې بهر اوزي نو دا غي خیال ساتي او طالبان چې کوم دي د دیم خیال ساتي چې د کورونو نه اوزي او هغه سره من یو کسره دغه د مردان کې او بیا راتوي چې یاره په سواد کې مدالي دل شوی په 400 کې مدالي شوی په ثوابه کې یو زنانه د دوه ماشومان وي وسري او چې کله دا گاډي کمزې کې ودرېږي دا دغه سټاپ شي کنه دا دغه بند شي کړه دا چوک وی په دغه ځای کې راشي او دوه ماشومان وسره دي نو هغه ماشومان وې دې سره په لاس کې داسې 13 غونډې سيزي وی هغه ماشومان چې کوم دي اول هغه یو د شاتنه په هغه 13 سيز باندې داسې وخی بس وی هغه چغيږي وسره د خزم د خزه چې دا وی دا مو سره چغيږي وی بل ماشوم چې کوم دانو چې دا یو چغيږي هغه بل هم د شاتنه په 13 سيز باندې وی هغه هم چغيږي نو دا ماشومان سره د زنانه وی دا درې واړه یکدم چغيږي وی هغه ټول گاډو والا شي دی هغه یکدم متوجي شي نو په دې طریقه باندې اغي د خلکو نه خیر غواړي او په دې طریقه کې خلک وایي چې یاره دین نور سيزونو باندې داسې لیدل شوی دي چې هغه ډیر زیات دا زمون د وړو دا تختیدل چې یا دا واړو تختول بیا په دغه دنده باندې لګول پاغي باندې سوال کول د دې ځنه مثال په تور باندې د کېپی نه ماشوم بوته هغه بسن تولیږي بیا د دې ځنه بس پنجاب تولیږي سبب بلوچستان تولیږي نو الته بیا د ماشوم تلار سم معلومه او د ماشوم بیا سوق پیجنی نو اغي وسره الته کې مو سره بیا د ماشومان سره دک چل گئی پدې چې وی خیر غواړي نو په چوکونو کې ودرولي چې کړه دا چوک بنشي نو د شاتنه په یو 13 سیز باندې وی دی چیرې کې یو سم روته چیرې وی او دا زنانه چې کوم وسره وی دام چیرې کې نو د دې د وجنه پر خلکو زلخه پښینو وی دا غي د وجنه ولا خلک چې دینو ډیر زیات بیا پیسې مور کوي او اکثر په د خلکو زلو سوځي ماشوم رولېږي غل پیسې ورکی هغه په چپه کې اکثر په بازار کې رشي نو داسې پکې هغه ماشومان چپم کې بوې دي ځان سره نو دغه احتیاط پکاره او دا پېښور خلکی دا چې په دې ټوله کېپی کې ګرځي چې په ثوابه کې لیدل شوی دي په سواد کې لیدل شوی دي په 400 کې لیدل شوی دي نوخار کې لیدل شوی دي یو ځای بل ځای نو دا بیا پېښور خلکی او د دې دا طریقه ده او وایي چې دا زنانه مونږ لیدل او دا دوه ماشومان وسره یو مدک چل کوي پس د شاتنه پس 13 سیز باندې وخی او بیا دا چغي کې او د دې د وجه نه ول خلکو په لوس وځي بیا ول ډېر پیسې ورکي